پی ټی آی غالبا چې خپل د صوبې صدر بدل کړ. اول د صوبې صدر جوړې ګنډاپورو، اوس ما ته پته ده چې ګنډاپور دی، خو ګنډاپور هم پې شرمېږي چې دا ولې ګنډاپور دی. اوس واره اوس ګوره، اول خو دا تپوس کول غواړم دا صدر یې ولې بدل کړ. 2 کاله خو قبل سې کړي کدي کړي 2 کاله 3 کاله خو ضرور کړي دي، یو خړې رغلا یې کړې ده. اوس نوې سړی چې کوم راغی د هغه په ځای باندې زوړ کارکون دی د پی ټي آی، ملکن سره تعلق ساتي. یو خبره کړې ده چې یاره انویسټرانو زمونږ په جلسو په جلوسونو کې پیسې ورکولې او په پیسو باندې موږ خپل خلک راښکل راوتل، او د هغې په وجه باندې چې بیا کومو خلکو دا پیسه لګوله نو بیا هغه پیسه هغوی په یو بله طریقه وصولوله. مطلب په دې پیسه لګوله او د دې په حکومت کې بیا پیسه ګټله. دا تش زه نه ویم، دا غالبا جنید اکبر نومې دی. دا جنید اکبر خان چې د هغې صوبایي صدر دی، د هغه خبره کوي. او هغه وایي د دغې په وجه باندې کرپشن یعنې غلا کېده. نو زه د پی ټي آی ملګرو ته وایم چې یروره زه یې ووایم نو وایې دا دروغ وایي، زما بل ملګري خبره وکړي نو په موږ بې بنیاده الزامات لګوي. نو دا غلا او د دې غلا خبره خو بل چا نه کړې ده، خو تاسو د خپل صوبې صدر اوس خبره شروع کړه. دویمه خبره د دې نه هم خطرناکه کړې ده، وایي چې دې ځل مونږ احتجاج کوو نو زمونږ به اسټابلیشمنټ سره هېڅ قسمه رابطه نه وي، ځکه چې د دې نه مخکې به کله مونږ احتجاج کو نو جلوس به لا روان نو چې زمونږ به د فوج سره رابطه وه په ټلیفون باندې. دا څوک خبره کوي؟ دا جنید اکبر خبره کوي. نو د پی ټي آی هغه ټول کارکنان، هغه سپینګیري، هغه رونه، هغه کشران، هغه ځوانان چې په دې احتجاجونو کې تلل، په دې جلوسونو کې تلل، څوک پکې مړه شو، څوک زخمیان شو، تاواني شو. نن د هغې نه تپوس کوم چې تاسو یې د څه لپاره استعمال کړی؟ دی خو په رابطه کې وو، دی ملاو، دی خرڅ وو، تاسو یې بوتلی، په تاسو یې سیاست کو، تاسو یې مرګ ته مخامخ کولی. دا ګواهي اوس په خپله هغې کوي. کنې دا څنګه کیدی شي چې یو ځل دی لاړ د خپلو ملګرو سره او چې بیا پته لګېدله وي سړی غیب دی. اسلام آباد کې غیب شو، یعنې داسې غوپه تاسو چېرته لیدلې وه؟ په اسلام آباد کې غوپه وواله او په پېښور کې راښکاره شو. بیا په دویم ځل پې ورغې، لوی پټکې یې والې و، لوی پټکې یې والې و، وایي چې دې ځل به پې ځان مړ کړم خو واپس نه راځم. بیا لاړ، خلک یې بوتلل، او بیا د هغې نه پس یې داسې تېښته کړې ده چې زما په خیال د صوبې په تاریخ کې یو وزیر